یو بکس کې ټوټل 10 دانې ګینان موجود دي په یو بکس کې، یا مثلا په یو کڅوړه کې 10 دانې ګینان موجود دي. د دې 10 دانو ګینانو څخه 15 دانې زرغونه دي، صحیح دی، 3 دانې سره دي او 2 دانې ژړ ګینان دي. ټوټل 10 دانې ګینان شوله، صحیح دی. دا په کڅوړه کې موجود دي. تاسو دا کڅوړه ته ګورئ، نه 2 دانې راپورته کوئ. اوس دی وایي تاسو احتمال د دې پیدا کړئ چې دغه دواړه چې تاسو راپورته کړي دي دا دي دغه زرغونه دي وي، دواړه چې راپورته کوئ. اول د واره د 10 دانو بالو د جملې څخه چې موږ تاسو 2 دانې بالونه راپورته کوو، څو لارې موجود دي چې موږ د 10 بالو څخه 2 دانې بالونه سلیکټوو، صحیح دی. نو اول د واره موږ ان پیدا کوو په دې ځای کې. دا هم ان مساوي کیږي ټوټل 10 دانې بالونه دي، موږ تاسو 2 دانې راپورته کوو، او دا مساوي کیږي په ان فاکټوریال تقسیم پر ان منفي ار د کل فاکټوریال ضرب ار فاکټوریال، دا مساوي کیږي د 10 څو د 15 15 لارې موجود دي چې موږ د 10 دانو بالو څخه 2 دانې راپورته کوو. 2 دانې یا شاید دواړه زرغونې وي، دا یوه لاره، یا شاید دواړه سره وي، دا دوهمه لاره، یا شاید دواړه ژړ وي، دا درېیمه لاره، یا شاید یو زرغون وي یو سور وي، دا درېیمه لاره، یو زرغون وي یو ژړ وي، دا څلورمه لاره. دغسې په ترتیب سره 15 لارې ټوټل موجود دي چې موږ تاسې په دغه 10 بالو کې 2 بالونه راپورته کوو، صحیح دی. اوس دی وایي تاسې احتمال د دې پیدا کړئ چې دا دواړه بالونه چې تاسو راپورته کوئ دا دي دواړه زرغونه وي. دواړه چې زرغونه وي دا معنا چې یعنې ټوټل په دې بکس په دا کڅوړه کې ټوټل 15 دانې زرغونه بالونه موجود دي، او ټوټل 15 دانې زرغونه بالونه موجود دي. نو پارت 1 دی وایي احتمال د دې پیدا کړ چې د 15 دانو څخه ته 2 دانې راپورته کړي، صحیح دی. نو دا مساوي کیږي په څو باندې؟ دا مساوي کیږي په 10 باندې. ټوټل د دې سوال جواب مساوي کیږي په 10 تقسیم پر 15 باندې. په دې خاطر باندې دا 15 لارې موجودې وي چې موږ تاسو د ټوټل بالو څخه راپورته کوله. 10 دانې لارې موجودې دي چې موږ په زرغونو بالو کې راپورته کوو، 2 باله، صحیح دی. نو 10 تقسیم پر 15 دا مساوي کیږي په څو باندې؟ 0.22 متوالی یا 22% امکان د دې شته چې دغه 2 بالونه چې زه راپورته کوم دا دواړه زرغونه وي، صحیح دی. ورپسې دوهم سوال وایي 1 is red and 1 is yellow. 1 is red and 1 is yellow. په دې ځای کې and کلمه ده. که چیرې r کلمه راغلې وه د هغه ځای لپاره موږ جمع استفاده کوو، او که and راغلی وه د هغه لپاره موږ تاسو ضرب استفاده کوو. لکه د سی یا سی پلس پلس پروګرام دغه چې مې درته وایم، مثال چې مې درته وایم. نو دوهم جواب چې دی وایي احتمال د دې پیدا کړئ چې څه دی؟ احتمال د دې پیدا کړئ چې یو دې ژړ وي. 1 is red and 1 is yellow. موږ ټوټل ریډ بالونه چې دي 3 دانې لرو، او ژړ بالونه چې دي هغه 2 دانې لرو. نو دی وایي ته احتمال د دې پیدا کړه چې ریډ بالونه څو دانې دي؟ د 3 دانو څخه به 1 دانه وي، او د 2 ژړو څخه به 1 دانه وي. دا مساوي کیږي په څو؟ دا هم 6. دا مساوي کیږي په 6 تقسیم پر 15 دا مساوي کیږي په څو؟ 0.13 یا 13% امکان د دې شته چې دا بالونه چې زه راپورته کوم دا یو ژړ وي او یو دې هم سور وي، صحیح دی. ورپسې دریم سوال دی وایي both are of same colors. both are of same colors دا معنی چې ټوټل خو موږ تاسې 10 دانې بالونه لرو، او نو مثلا دا هم درېیمه برخه څو دانې زرغونه دي پکښې کې؟ 15 دانې زرغونه دي. دی وایي ته احتمال د دې پیدا کړه چې دا ته چې 2 بالونه راپورته کوې دواړه دې د یو رقم رنګ وي، یا به د دغو 15 دانو څخه 2 دانې وي، او جمع، یا به د 3 دانې سره وه، او یا به د 3 دانو سرو څخه 2 دانې وي، صحیح دی. ورپسې جمع، یا به د 2 دانو ژړو څخه 2 دانې راپورته کوې، صحیح دی. نو دا اخیر مساوي کیږي په څو باندې؟ دا 15 دا مساوي کیږي په 15 تقسیم پر 15 0.2
درودېش یا درودېش فیصد امکان د دې شته چې دا دوه بالونه چې زه راپورته کوم هغه دې د یو رقم رنګ وي یا دې دواړه بیه په کوم ځای کې ضرب رسولی وینه دا حضرت دغه سوال دی دا دلته وایي both are of the same colors دلته موږ ته داس نه دی ویلي چې مثلا یو دې د یو رنګ وي او بل دې د بل رنګ وي دواړه د یو رنګ دا وي اوس نو دواړه امکان لري چې دواړه د ژړو څخه راپورته کړي او دواړه امکان لري چې دواړه د سرو څخه راپورته کړي دغه یا دواړه امکان لري چې د زرغونو څخه دې راپورته کړي او نه یا سیدی نو په څلورمه برخه کې وایي تاسو امکان د دې یا احتمال د دې پیدا کړئ چې دواړه دې دیم څلورمه برخه both are of different color both are of different color دا معنی چې ټوټل بالونه څونه دي ټوټل 10 دانې بالونه دي په اول درو برخو باندې کومه سر خلاص شو ټوټل 10 دانې بالونه چې دي په دې کې 15 دانې گرین لري دیم گرین او ورپسې 3 دانې ریډ دي او 2 دانې یلو دي یا ژړ اوس دی وایي تاسو احتمال د دې پیدا کړئ دوه بالا چې تاسو نه راپورته کوئ دا دواړه بالونه دي د مختلفو رنګو وي یو د ژړ وي یو د سور وي یو د سور وي یو د زرغون وي یو د زرغون وي یو د ژړ وي امکان شته دا رقم چې راپورته کړي که نشته او نو څلورمه برخه دغه ده چې د سوال ده هم څلورمه برخه ټوټل اول د واره موږ تاسو 15 گرین لرو او په دې 15 کې شاید یو دانه راپورته کو او د دغه درونو ریډ څخه یو دانه راپورته کو دا دوانه بعد اسوله سیدی یا امکان لري چې د دغه 15 څخه یو دانه راپورته کو زرغونو څخه او د دغه دوه ژړو څخه یو دانه راپورته کو سیدی یا امکان لري چې د دغه سرو څخه مثلا یو دانه راپورته کو او د ژړو څخه یو دانه راپورته کو دوه او یو دا په اخر کې ټوټل چې سره جمع کې څو کېږي یو دیش دا ټوټل مساوي کېږي په یو دیش باندې نو اخر جواب شه دی دیم یو دیش تقسیم پر 15 دا مساوي کېږي په 0.8 یا 8% امکان د دې سته چې دواړه دي د جلا جلا رنګو څخه وي